کوم ګرانو ملګرو دا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په طائف شریف کې مسجد ده. دا د مغې زماني مسجد ده او دا دی غرنه په د باندې کاڼي راوښتل مخکې د طائف ماشومانو. دا هغه غر ده او دا هغه کور ده کومه زنانه بچ د باندې کشره را غورځوله او دا مخامخ ځای د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د دې د تقریر واعظ او نصیحت کولو په دې مخامخ ذکر دا هغه ځای دی. دا مسجد دی د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. ملګرو دا د هغې زمانې محراب دی د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د زمانې مسجد دی. دلته د دواړو جهانو سردار ګرځېدلی په دې مسجد کې. الله اکبر الله اکبر الله اکبر ولله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا حضرت محمد صلى الله عليه وسلم دي زماني مسجد دي. دا دیوالونه وګوره لا إله إلا هو الحي القيوم.